تصور وکړئ ځمکه ناڅاپه ولړزېږي، اسمان تور شي او د اور یوه ستره چاودنه په څو ثانیو کښې ښارونه ورک کړي. نن به تاسو د نړۍ هغه خطرناکو آتشفشانونو ته بوځم چې میلیونونه انسانان یې حیران او ویرولي دي. لومړی د مارټینګ مونټ پیلي آتشفشان. په 1902 کال کښې د مارټینګ ټاپو ارام ښار د سینټ پیر د څو ثانیو په منځ کښې د ځمکې له مخې ورک شو. د مونټ پیلي آتشفشان داسې تودې ګازي او اورینې وریځې خوشې کړې چې شاوخوا 30,000 انسانان یې ووژل. حیرانوونکې خبره دا وه چې یوازې یو زنداني ژوندی پاتې شو، ځکه هغه د ډبرو په ژور زندان کښې بند و. د دې آتشفشان تودوخه دومره لوړه وه چې کښتۍ یې په سمندر کښې وسوځولې. تر نن ورځې دا د تاریخ له تر ټولو مرګونو آتشفشانونو څخه ګڼل کېږي. دوهم د اندونیزیا کاراکاټوا آتشفشان. په 1883 کال کښې د کاراکاټوا چاودنې غږ دومره زورور و چې د نړۍ په لرې سیمو کښې هم واورېدل شو. چاودنې دومره لویه څپه جوړه کړه چې تر 40 مترو لوړه سونامي یې رامنځته کړه. د اسمان رنګ د میاشتو لپاره بدل شوی و او نړۍ 2 درجې سړه شوه. خلک وایي د چاودنې فشار د انسان د غوږو پردې پرې کولی شو. دا آتشفشان د طبیعت د تر ټولو وحشي ځواک یوه بیلګه بلل کېږي. دریم د امریکا ماونټ سینټ هیلینز آتشفشان. په 1980 کال کښې د امریکا ماونټ ناڅاپه وچاودېده. د غره سر بشپړ والوت او لویه برخه یې ونړېده. چاودنې تر سلګونه کیلومتره پورې ونې چپه کړې او اسمان یې له خاورو ډک کړ. ساینسپوهان حیران شول ځکه د غره بڼه په 2 دقیقو کښې بدله شوه. د دې چاودنې انرژي د اټومي بمونو له ګڼ شمېر چاودنو سره برابره ګڼل کېږي. څلورم د ایټالیا ویزیوس آتشفشان. همدا هغه آتشفشان دی چې د پومپي لرغونی ښار یې د خاورو لاندې ښخ کړ. په 9 میلادي کال کښې خلک لا نه پوهېدل چې څه روان دي، خو ناڅاپه د اور، خاورو او زهرجنو ګازونو باران پیل شو. زرګونه انسانان هماغسې د ژوند په حالت کښې د آتشفشان تر اور لاندې بند پاتې شول. تر نن ورځې د انسانانو ډبرین شوي جسدونه موندل کېږي. ویزویس لا هم فعال دی او میلیونونه خلک ورسره نږدې ژوند کوي. پنځم د فیلیپین ټال آتشفشان دی. ټال د نړۍ له کوچنیو خو خطرناکو آتشفشانونو څخه دی. دا د یو جهیل په منځ کښې موقعیت لري او د جهیل په منځ کښې بیا خپل آتشفشان پروت دی. کله چې دا فعال شي د آتشفشان تورې ورځې تر اسمانه پورته کېږي او ټوله سیمه تیاره کوي. په 2020 کال کښې میلیونونه ټنه تور دود هوا ته پورته کړ او زرګونه خلک یې بې کوره کړل. ساینسپوهان وایي کوچنیوالی یې خلک غولوي، خو ځواک یې حیرانوونکی دی. شپږم د ګواتیمالا پیګو آتشفشان. دا پیګو معنا اور ده او دا نوم یې بې سببه نه دی. دا آتشفشان ډېر وخت فعال پاتې کېږي او له خولې تل لوګی پورته کېږي. په 2018 کال کښې دومره تودې لاوې او ګازونه خوشې کړل چې ټول کلی یې تر خاورو لاندې